کتونکو سلامونه د یو مسافر پر مویش دی چې وفات شوی و په سعودي کې وی چې 10 بجې سبا له یې سحر راوړي 10 بجې سبا له یې سحر راوړي ولاش کور ته د ستړي مسافر راوړي او په غم د پېښور ایرپورټ یې وژاړل او مړ د پښتنې پیغلې دلبر راوړي په غم د پېښور ایرپورټ یې وژاړل مړ د پښتنې پیغلې دلبر راوړي او کړه اکسیډنټ یې په سعودي کې دی کړه اکسیډنټ یې په سعودي کې دی کلي له تابوت ته ډریور راوړي او بیا چا مسافر چرته وژلی دی او شنه و سره رنګونه ځکه نمر راوړي بیا چا مسافر چرته وژلی دی شنه و سره رنګونه ځکه نمر راوړي او ژوند د مسافرو وي خو دوه رنګه و یا ځان څه پیسه و یا مات سر راوړي او پرېږده چې نن ښې چغې پې ووهږي پرېږده چې نن ښې چغې پې ووهږي ځان سره خو شور هم سمندر راوړي او مایندې خو خوري تل ځکه د زړه غوښې مایندې خو خوري تل ځکه د زړه غوښې او دا بچي په خدای که داسې ستر راوړي او څوک چې ګیلمنه بد ګزار وخوري څوک چې ګیلمنه بد ګزار وخوري چېرته یې بیا جوړ د زړه پرغر راوړي او چېرته یې بیا جوړ د زړه پرغر راوړي او په غم د پېښور ایرپورټ یې وژاړل مړ د پښتنې پیغلې دلبر راوړي مړ د پښتنې پیغلې دلبر راوړي که شعر هم خوښ شو کتونکي ټول یې د زړه نه شعر کو چې هر مسافر له دا شعر ورسیږي والا دې ټول مسافر ښاد و آباد لري والا دې ډکې منګلې خپلو وطنونو له راولي خو دا د چا پر مویه شو بخښنه غواړو والسلام